واده دې د راتلو وه انتظار خو به کېده ما زړه سره څه کړی وې اظهار خو به کېده سودا که د کور نه کېده د نن په مزدورۍ مې سامان په لیونی ستا د سینګار خو به کېده زه خیر دی د خپل وس مطابق هر چا یې روان کړی ښایسته وې پېښوره داسې کار خو به کېده چې ټول عمر دې زړونه ماتول قیومه هسې اشنا د خلکو بیا درته ازار خو به کېده ملګرو ستړی مه شي په خیر راغلی قیوم خان قیوم ما زمونږ کوشش وي چې هغه شاعران چې د کیمرې نه فنا وي هغه پټې ملغلرې چې هغې د کیمرې په شیشه نه وي راغلی زمونږ دغه کوشش وي چې دغه شاعران مخې ته راولو ښه شاعرانو پسې وګرځو او تاسو سره مخاطب کو موږ د خپرونه هم ریکارډ کو او ستاسو ادبي تنده پې هم ماته کو په دغې سلسله کې موږ ډېر ښه شاعران مخې ته راوستله خو په دغې لړۍ کې یو بل ډېر ښه شاعره چې دلته د اشټغر په تاریخي کلي رزړو کې اوسیږي دلته ژوند کوي ښه شعر لیکي دغه ښاغلي موږ ته نن دغه ساعتونه راوبخله موږ ته مقرره کړه او دغه خپرونه یې زموږ سره راجوړه کړه زه خبره کوم د الطاف حسین فراق صاحبو زما په خوا کې ناست دی نن به شعرونه هم اورو او ستاسو مینه پې هم ماتوو فراق صاحب په پروګرام کې درته هرکلی ویم ستړی مه شئ قیم صاحب مننه ډېره مهرباني چې تاسو پر دومره مصروف او لنډ تنګ وخت کې چې کوم دی دا خپل قیمتي وخت چې کوم دی نو موږ ته راوبخو او موږ له مو وخت راکړو ډېره مننه څنګه یې ښې شکر دی جی ټیک ټاک ستا دعاګانې دي ژوند ښه روان دی شکر دا سات خیر دی فراق صاحب څه موده مخکې ما په ادبي محفلو کې تاسو لیدلې وې او بیا د هغې نه پس تاسو هم غیب شوې وې د محفلو نه او ځکه چې وخت پکې هم ووتو ستاسو شعر مو اوس هم په ذهن کې دی او ښه شعر لیکئ غوښتل مو چې دغه خپرونه تاسو سره جوړه کړو او ستاسو خو اول ډېره زیاته مننه چې د خپل ځای ته م راوبللمه او دغه وخت هم راته راوبخلو د هغې مننه دې کومه الطاف صاحب شعر و شاعري خو تاسو کوئ خو د دې نه موږ به هم خبر شو زموږ چې سانه ملګري یا کتونکي دي هغوی به هم خبر شي چې تاسو شعر د کمې زمانې راسې لیکئ قیوم صاحب زه چې شعر ادب سره چې کوم دی نو زما مینه خو چې کوم دی نو راته نه شي یا چې د کل نه ده خو د ډېر مخکې نه زما ادب سره چې کوم دی نو مینه وه جی خو کله چې بیا ما په خپله قلم راواغېشت او لیکل مې شروع کړو نو دا زما د کالج دور و 2011-12 خبره وه دغه وخت کې چې کوم دی نو د سکول د پنجرې نه چې کوم دی د پابندونه چې کوم دی آزاد شو او د کالج په آزاده فضا کې چې کوم دی ورګډ شو نو زما ذهن او کم فکر کم احساسات چې نو هغه هم هوایي شو نو دغه وخت کې چې کوم دی نو زما شعر اړخ ته چې کوم دی نو پام شو ما د ټول ناول چې دی نو زمونږ د پښتو ادب داسې ډېر شازلمي چې کوم دي ادب ته راشي شعر و شاعري شروع کړي نو د اصلاح لپاره خامخا چا سره ناسته کوي ادبي غونډو ته ځي ستاسو چې کله د شاعرۍ آغاز و د 2011 نه نو لازما ده چې تاسو ته به د اصلاح هم ضرورت و په دغې لړ کې تاسو داسې چا سره ناسته کړې ده چې داسې یوه نامه وي چې تاسو هغه یاده کړئ چې یاره د دې ښاغلي یا د دې لیکوال سره ما ناسته کړې ده او دوی زما د شاعرۍ په اصلاح کې ډېر لوی کار کړی نو داسې خو ادبي محفل ته چې کوم دی نو ډېر تل راغلي یو خو بیا چا سره ډېر نږدې پاتې شوي نو هغه بیا بشیرالدین بشیر صاحب دی ټیک دی کم چې موږ سره لږې خواته پاتې کېدو نو بیا هغوی خو سر چې کوم دی زموږ ډېر وخت چې کوم دی نو هغوی نه هم د شاعرۍ اصلاح وکړه هغوی نه موږ د شاعرۍ خپل اصلاح چې کوم کړې ده ښه زیات څه لیکئ نظم لیکئ غزل لیکئ زیاتر خو زه چې کوم دی نو غزل لیکم نظم هم لیکم خو زیاتر رجحان چې کوم دی زما غزل ته غزل هم خوښ دی غزل مې خوښ دی نو نن به راته څه وایې نن بس تاسو چې څه خوښې خیر دی زه به تاسو ته نظم ووایم غزل دواړه به ته چې کوم دی نو ووایم انشاءالله ارشاد زه به تاسو ته نن چې دی نو یو نظم دی د هغې رخصت چې کوم دی نو نوم دی عنوان یې دی رخصت عنوان یې دی رخصت خو د رخصت نظم نه به مخکې تاسو ته زه یو دوه شعرونه چې کوم دی هغه ووایم جی شعرونه دي چې سترګو کې مې اوښکې ډېرې ټینګې کړې
سترګو کې مې اوښکې ډېرې ټینګې کړې درد د زړه اخر زه په ژړا کړمه وخته اخر څه په ګوتو درالل وخت اخر څه په ګوتو درغلل وخت اخر څه په ګوتو درالل تا چې زه جدا له خپل اشنا کړم نظم دی چې بې وخته چې طوفان راغی اشنا د جدایۍ بې وخته چې طوفان راغی اشنا د جدایۍ دا چا کړه د نظره زمونږ مینه لیونی هر څوک تصور کې زما مخې ته ولاړی هر څوک تصور کې زما مخې ته ولاړی د زړه سوچ زما نه کېږي چې لاړې نو بس لاړې د هجر تندې اوچې کړې په خوله کې زما لاړې د وصل شراب وګوټه په ما یوه پیالې دا چا کړه د نظره زمونږ مینه لیونی د هجر په لمبو کې سر ته پایه زه سوځېږم د هجر په لمبو کې سر ته پایه زه سوځېږم په غټو غټو ګوره ما ته څنګه ایرې کېږم مدام د زړه له درده ستا په مینه کې جړېږم ستا غم دې تختولې ما نه واړه خوشحالۍ دا چا کړه د نظره زمونږ مینه لیونی د مینې سمندر په تشېدو کله تشېږي د مینې سمندر په تشېدو کله تشېږي چې څومره لرې کېږي هومره زړه ته نږدې کېږي بې واره مې په مخ باندې د غم اوښکې بهیږي رایادې شي چې ما ته د یار سترګې خندنۍ دا چا کړه د نظره زمونږ مینه لیونی بنده چې ما جوړ په تصور کې کړو د مینې یو جهان ما جوړ په تصور کې کړو د مینې یو جهان په وینو مې خړوب د سوي زړه کړو ګلستان لا ګل مې ایښې نه و په اوربل کې د جانان په باغ د امیدونو زما وشو لګلی دا چا کړه د نظره زمونږ مینه لیونی او نور توان نشته په زړه کې د زغملو ستا د غم نور توان نشته په زړه کې د زغملو ستا د غم هر وخت سرنګو ناست یم اشنا سترګې پر نم په منځ مې زړه چاودلې دی په شان لکه غنم رایاد دې نه کړه بیا چېرته خبرې پرونی دا چا کړه د نظره زمونږ مینه لیونی او په نزل غري نیولې چې تا واغېسته رخصت په نزل غري نیولې چې تا واغېسته رخصت یو شور جوړ که په زړه کې زما ستړي محبت ستا مینه به رسوا نه کړمه زه په یو حالت په زړه به تېروم دننه دړ په خاموشۍ دا چا کړه د نظره زمونږ مینه لیونی اخري بند چې زړه ډېر مې صبرو له تا نه کله صبرېدم زړه ډېر مې صبرو له تا نه کله صبرېدم په ټال ستا د غمونو سوي لوي زنګېدم په شپه کې د فراق په چغو چغو جړېدم بې واره بهېدې اوښکې په مخ د مایوسۍ دا چا کړه د نظره زمونږ مینه لیونی غزل دی چې غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې جړه هردم راځي خندا نه راځي جړه هردم راځي خندا نه راځي جړه هردم راځي خندا نه راځي یاد رالیږي خپله اشنا نه راځي او غم دې په زړه داسې کلک کړی یمه غم دې په زړه داسې کلک کړی یمه اوس په ماتم کې هم جړه نه راځي او ستا د مغرور حسن مغرور فراق ستا د مغرور حسن مغرور فراق په محفولینو د دنیا نه راځي غزل دی چې روڼې کړی مې اشنا د هجر شپې دي روڼې کړی مې اشنا د هجر شپې دي په نصیب مې رسېدلې شوګیرې دي په سینه زه در خوایېږم در روان یم په سینه زه در خوایېږم در روان یم که مې خپو کې د حالاتو زولنې دي د احساس د غنو شپول مې درنه تو کو د احساس د غنو شپول مې درنه تو کو د سپیر سترګو سپیرې سترګې در پسې دي او شعر دی چې که لږ نور دی زه راټینګ که نه غورځېږي که لږ نور دی زه راټینګ که نه غورځېږي د زړه ستنې مې په تا پسې کږې دي او تصور کې تا په غېږه کې وده کم تصور کې تا په غېږه کې وده کم که مو منځ کې د عمرونو فاصلې دي او پکې ته په نوي نوي رنګ لیدې شي پکې ته په نوي نوي رنګ لیدې شي دې غزل ته مې حیرانه آینې دي څنګه دا بیا ووایه پکې ته په نوي نوي رنګ لیدې شي
دې غزل ته مې حیران حیران آینې دي. واه واه زبردست. مختره چې پکې خاورې کله کله په سر نولي، پکې خاورې کله کله په سر نولي، فراق کله هېرې کړې ستا کوڅې دي. واه واه. غزل نه مخکې څو شعرونه چې د زړه زور زما اوبه شو شوم بېتابه، د زړه زور، د زړه زور زما اوبه شو شوم بېتابه، ډېر څه زده کړل ما د مینې د کتابه، که فتوا د کوپر لګي په ما خیر دی، که فتوا د کوپر لګي په ما خیر دی، مخ به وانړم د روزو د محرابه، او ستا په غېږ کې څو سلګی زما ارمان دی، سا مې اوزي تلوار وکړه شابه شابه، او د فراق غزلې اولو له په لار شه، د فراق غزلې اولو له په لار شه، که خبر نه یې د مینې د ادابه، سپر زما که پسرلی د سرو ګلونو ډک دی، سپر زما، سپر زما که پسرلی د سرو ګلونو ډک دی، زړه مې زخمي زخمي د ټول د پرهرونو ډک دی، په زړه لاس کېږدمه اشنا غم ته دې وخاندمه، په زړه لاس کېږدمه، په زړه لاس کېږدمه اشنا غم ته دې وخاندمه، جون لیونې ګنې زما د حسرتونو ډک دی، او پکې تراخه د هجر شته دې هم خواږه د وصال، پکې تراخه د هجر شته دې هم خواږه د وصال، زما غزل واړه د مینې د رنګونو ډک دی، او د اشنا غمه غاړه راکړه چې ډاډه شمه زه، د اشنا غمه، د اشنا غمه غاړه راکړه چې ډاډه شمه زه، یو منزل لرې بل مزل د تندکونو ډک دی، او درد د زما د زړه ګویا په پاڼه پاڼه باندې، درد د زما، درد د زما د زړه ګویا په پاڼه پاڼه باندې، د مخ کتاب مې ټول د مینې د رازونو ډک دی، او هم مې په دار خیجوي هم یار تسلي راکوي، هم مې په دار خیجوي، هم مې په دار خیجوي هم یار تسلي راکوي، د مینې جون فراق ټول د ازمیښتونو ډک دی، ازمیښتونو ډک دی. فراق صاحب ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه. ډېره مهرباني قیم صاحب. یو پیره بیا چې کوم دی نو زه تاسو دا وایم چې تاسو په دومره مصروفه وخت کې چې کوم دی نو موږ ته وخت وویسته، نو ستاسو ډېره مننه. آباد اوسئ. مهرباني.